He makes me do all the works. هغه ټول کارونه په ما باندې کوي. Please help someone do my favor. مهرباني وکړه زما دغه کار په چا باندې وکړه. Let him go. د تلو اجازت ورنه کړي. Don't let him go. They were not ready to bury the hatchet. They were not ready to bury the hatchet. هغوی وروغه کول ته تیار نه وو. که چېرته تاسو په انګلیش کې داسې خبرې کول غواړئ نو بیا تاسو ته پکار دی چې کازیټیو وربز زده کړئ. او اوس کازیټیو وربز څه ته وایي دا نن په دې درس کې زده کوو. کازیټیو وربز کوم چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري get, make, have, let, help دا کازیټیو وربز دي. د ټول نه مخکې زده کوو د میک په باره کې. او دا خو به تاسو زیاتره کسانو ته پته وي چې د میک معنی ده جوړول، یو چیز جوړول. خو د انګلیش داسې زیات الفاظ دي چې هغه په مختلف ځایونو کې مختلف مینینګز یعنی معنی ورکوي. په یو ځای کې یو شانتي مینینګ ورکوي او په بل ځای کې بل شانتي مینینګ ورکوي. او دلته دا میک یو کازیټیو ورب دی. او دلته د دې مطلب جوړول نه دی بلکې دلته د دې مطلب دی مجبورول. یو کس مجبورول یعنی په چا باندې زور راوړل. یو کس یو کار نه کوي، په کار باندې راضي نه دی او ته پرې هغه کار کوي نو د هغه دپاره استعمالیږي میک. For example, Hamza made his father buy him a mobile. حمزه په خپل پلار باندې موبایل واخیستو یعنی په خپل پلار باندې زور راوړو چې هغه ته یو موبایل والي. Hamza made his father buy him a mobile. که چېرته تاسو داسې وایي چې حمزه په خپل پلار باندې موبایل وانخیستو بیا به داسې وایي Hamza did not make his father buy him a mobile. Hamza did not make his father buy him a mobile. حمزه په خپل پلار باندې موبایل وانخیستو. My friend made me give them a party. زما ملګرو په ما باندې پروګرام وکړو. My friend made me give them a party. زما ملګرو په ما باندې پروګرام وکړو. My father made me go there. زما پلار زه هلته ولېږلم. My father made me go there. زما پلار زه هلته ولېږلم. یعنی زه هلته نه تلم، زه یې مجبوره کړم، زه یې هلته ولېږلم. My father made me go there. My uncle makes me do all the works. زما تره په ما باندې ټول کارونه کوي. My uncle does not make me do all the works. که چېرې تاسو داسې وایي زما تره په ما باندې ټول کارونه نه کوي نو بیا به داسې وایي My uncle does not make me do all the works. امید کوم چې ستاسو به میک زده شوی وي. میک موږ کله استعمالو؟ کله چې یو کس موږ مجبوره کړو په یو کار باندې نو دغه لپاره میک استعمالیږي. او میک دا زموږ سره یو کازیټیو ورب دی. راځئ اوس یادو د بل کازیټیو ورب په باره کې. ګیټ هم یو کازیټیو ورب دی. د ګیټ مطلب دی څوک په یو کار باندې راضي کول، په خوله کول. For example, my father got me to go there. My father got me to go there. زما پلار زه هلته ولېږلم. یعنی زه هلته نه تلم، زه یې راضي کړم او ویې لېږلم. He does not listen to me. Can you get him to go to school? He does not listen to me. هغه زما خبره نه مني. Can you get him to go to school? آیا ته یې سکول ته لېږلی شي؟ یعنی ته هغه رضا کولی شي چې سکول ته لاړ شي. I got Noman to go back home. ما نومان رضا کو، په خوله مې کو چې کور ته لاړ شي. د دې سنټنس مطلب دا دی چې ما نومان کور ته ولېږو. یعنی نومان کور ته نه تلو، زه دې کولو خو بس ما رضا کو او ومې لېږو. They were not ready to bury the hatchet, but somehow I got them to make off. They were not ready to bury the hatchet. هغوی وروغې کول ته تیار نه وو. But somehow I got them to make off. خو په څه طریقه باندې ما پوهه کړل یعنی ما وله جوړه وکړه. Bury the hatchet دا یو ډیر زیاده اهم ایډیومیټک ایکسپریشن دی او د دې مطلب دی روغه کول. کله چې یو دوه کسان په خپلو کې جنګ لانجه وکړي او د دې نه بعد بیا دغه روغه وکړي نو په دغه ټایم کې تاسو ویلی شئ they bury the hatchet.
یعنی هغې روغه وکړه. The body د هچټ مطلب دی روغه کول او somehow مطلب دی په څه نه څه طریقې سره. somehow په څه نه څه طریقې سره. او میک اپ هم مطلب دی روغه کول. head او hip تاسو به د head او د hip په ټینسز کې ډیر میننګز کتي وي خو خیر کنفیوز کیږئ به نه. بس انګلیش هم یو داسې لینګویج دی او دا به مونږ هم داسې قبلو. د head دلته مطلب دی چاته یو کار سپارل یعنی چاته یو کار حواله کول. د head مطلب دی چاته یو کار سپارول چاته یو کار حواله کول. I had a mechanic fix my phone. ما خپل موبایل په مصري باندې سم کو. ما خپل موبایل په مصري باندې سم کو. I did not have a mechanic fix my phone. I myself did it. I did not have a mechanic fix my phone. I myself did it. ما خپل موبایل په مصري باندې سم نه کو. ما په خپله باندې سم کو. I did not have a mechanic fix my phone. ما خپل موبایل په مصري باندې سم نه کو. I myself did it. ما په خپله باندې سم کو. Please have someone do my favor. مهرباني وکړه زما دغه کار به په چا باندې وکړي. کله چې ته یو چا ته وایي چې زما دا کار به په چا باندې وکړي نو په انګلیش کې به داسې وي Please have someone do my favor. I will have a carpenter make the table. زه به په یو ترکاڼ باندې میز جوړ کړم یعنی سم به کړم. I will have a carpenter make the table. carpenter وی ترکاڼ ته او ټیبل وی میز ته. I will have my brother do this. زه به زما پرور باندې دا کار وکړم. ته چې چاته وایي زه به زما پرور باندې دا کار وکړم ته به داسې وایي I will have my brother do this. Let دا خو به زیاتره ملګرو له ورځي خو بیا هم یاد کړئ. د لیټ مطلب دی یو څوک کار ته پرېښودل یعنی یو کس کار ته پرېښودل. دې دپاره چې کله موږ دا په انګلیش کې استعمالو نو بیا به لیټ استعمالو. For example, he does not let me do my work. He does not let me do my work. هغه ما کار کولو ته نه پرېږدي. He does not let me do my work. هغه ما کار کولو ته نه پرېږدي. Why don't you let me do my work? ته ما کار کولو ته ولې نه پرېږدي. Why don't you let me do my work? Let me wear my coat. Let me wear my coat. پرېږده چې کوټ واغوندم. ته چاته په پښتو کې داسې وایي پرېږده چې کوټ واغوندم بیا په انګلیش کې داسې وایي Let me wear my coat. Don't let him go. Don't let him go. چې درنه لاړ نه شي یعنې پرې نه دي د تلو اجازت ورنه کړي. ته چاته داسې وایي نو بیا به داسې وایي Don't let him go. Don't let him go. Help. help هم یو کازیټیو ورب دی او د help مطلب دی د چا سره مرسته کول یعنی د چا سره مدد کول help کول. For example, I help him carry the bag. I help him carry the bag. ما هغه سره د بیگ په وړلو کې مرسته وکړه یعنی ما هغه سره د بیگ په وړلو کې مدد وکړو help مې ورسره وکړو. This channel help me learn English. This channel help me learn English. دې چینل ما سره د انګلیش په زده کړه کې مرسته وکړه مدد یې وکړو. This channel help me learn English. I will help you learn English. I will help you learn English. زه به تا سره انګلیش په زده کړه کې مرسته وکړم یعنی مدد به وکړم. نو د ټول درس خلاصه که ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې کازیټیو ورب څه ته وایي نو چې تاسو ته بیا یاد وي. میک موږ کله استعمالو کله چې موږ یو کس مجبوره کړو یعنی یو کس په کار کولو باندې مجبوره کړو هغه یو کار نه کوي او موږ پرې هغه کوو زور پرې راوړو هغه پوس کړو نو دغه په وخت کې بیا کازیټیو وربس میک استعمالیږي. ګیټ کله استعمالیږي ګیټ کله چې موږ یو کس په یو کار کولو باندې رضا کو یعنی یو کس یو کار نه کوي او موږ هغه کار کولو باندې رضا کو. میک یو کس مجبوره کو او ګیټ یو کس په کار کولو باندې رضا کو. هیډ موږ کله استعمالو
کله چې مونږ یو کس ته کار وسپارو یعنې یو کار ته حواله کړو نو په دغه وخت کې بیا مونږ هیډ استعمالو. او لیټ مونږ کله استعمالو؟ لیټ دا مونږ کله چې یو کس اجازت غواړي چې ما پرېږده زه دا کار وکړم، کله چې مونږ پښتو کې وایو چې پرېمېږده دې کار ته، نو په دغه وخت کې بیا مونږ لیټ استعمالو. یو څوک یو کار ته پرېښودلو په وخت کې چې کوم سینټنسز استعمالیږي نو بیا دغه لپاره مونږ لیټ استعمالو. او اخرانی هیلپ مونږ کله استعمالو؟ کله مونږ چې د یو چا سره مدد کو، سپورټ کو، د یو کس سره مرسته کو نو په دغه وخت کې بیا مونږ هیلپ استعمالو. نو امید کوم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که ستاسو داسې ویډیوګانې خوښې وي او ستاسو په کار وي نو موږ ته په کمنټ سیکشن کې ووایئ او زموږ د یوټیوب چینل ورسره لازمي سبسکرایب کړئ. See you next time. خدا حافظ.